مړه نشته، اوس بېګا مې وریځې راوړې وې او هغه پرتې دي. اوس پالک هم یو نیم من وریجې. څه وایې؟ کار نشته؟ کار کولی نه شي؟ ولې؟ کار هم نسم کولی، بل دلته لګېدلی چې عملیات مې کړي دي 2 او اوسه پورې چې دی هغه د اوس هم زخمونه مې ډېر خرابه دي، نسم کولی چې زه کار هم وکړم، بل خپله هڅه کوم. نو دا به څنګه کوې چې اوس کور کې وریجې نشته نو ته زه وړه نشته دا به کوې چې پنا گناہ روانه وی وینه د مظلومو افغانانو ته ارزانه وی وینه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام ماشي جوړې خیر خیر دې خدای خو جوړې کړل د خیر څنګه چل ده خیر یاره مو خود شو وګی شو یو کنه غرمم ده شم په خدي کور کې شو خورو کنه یره پالک هم پاخه دي. پالک شته خو مونږ یې خوري کنه ولې نه ده نخرم کور کې وړه څه شته نه وړه مړه نشته، اوس بېګا مې وریځې راوړې وې او هغه پرتې دي. اوس پالک هم یو نیم من وریجې. څه وایې؟ کار نشته؟ کار کولی نه شي؟ ولې؟ کار هم نسم کولی، بل دلته لګېدلی چې عملیات مې کړي دي 2 او اوسه پورې چې دی هغه د اوس هم زخمونه مې ډېر خرابه دي، نسم کولی چې زه کار هم وکړم، بل خپله هڅه کوم. نو دا به څنګه کوې چې اوس کور کې وریجې نشته نو ته زه وړه نشته دا به کوې چې اخر بس دلته اوس ګورو د الله په اسره باندې اوس ژوند تېروو، اوس ګورو موږ کوم مسلمان ورونه دي چې یو بل سره همکاري وکړي، بس دغه هغه باندې په دغه تمه او په دغه هغه نه یو دوی به موږ سره څه مرسته وکړي. موږ خو یو که نه راځه دغه اوړه که نه دغه د وریجې یو بوجۍ، دغه د لوبیا، دغه د بوره، چای، می، شیریني، صابون، روب، غوړي، مکروني. څومره وخت کېږي؟ انشاءالله ډېر وخت کېږي، 2 میاشتې پورې. 2 میاشتې بیا څوک ذمهوار ده؟ الله ذمهوار ده او بیا څوک؟ زه. صحیح شوه؟ موږ راځو او زموږ ذمهواران بیا مسافر دي. اول د ټولو هغه مسؤل او سببګار څوک ده؟ الله ده. بیا موږ تاسو په یو بل باندې چلیږو. موږ انشاءالله بیا راځو، ستا غم به وخورو، ستا غږ به پورته کوو. دغه د سامان او هغه چې زموږ سره همکاري کوي هغو ته څه پیغام لري؟ هغو ته دا پیغام لرم بس الله پاک د دوی تاجر ورکړي او الله پاک دوی په خیر وطن ته راولي او کامیاب دي اوسي او بیا د دوی نور مرستو په هیله یو چې موږ مستقیم او داسې غریبو خلکو سره دوی مرسته وکړي. خوشحاله اوسئ. موږ یو انشاءالله تعالی درنو هیوادوالو دا بیچارهګۍ په تېر نظام کې زخمي شوی ده او اوس نو کار هم نشي کولی او کار هم نشته. دا چې موږ ورته راغلو پوښتنه مو وکړله اوس په کور کې څه نو تېره ورځ یو چا راته وویل چې 2.5 کیلو یې یوازې وریجې راوړې وې، اوړه نه و ورکړه. رښتیا و؟ نشته، دغه د اوسه وریځې پرتې دي، لا مې نه دي پخې. نه دي پخې؟ دغه کور والا که وظیفه چا راوړله دغه کور والا راوړي، دغه کور والا هغه الله ډېر لوی دی. دیګي کې الله ډېر لوی ده، الله ډېر لوی ده. هیوادوالو داسې هیوادوال لاسنیوی وکړئ. تاسو زموږ سره همکاري وکړئ. په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره شته. 1000 افغانۍ هم چې وي، 200 افغانۍ هم چې وي، موږ یې تر داسې بېوزلو بېوسو رارسوو. یقینا ډېر په بد وضعیت کې دي هیوادوال مو. نو زموږ سره پاتې شئ او انشاءالله تعالی موږ پکتیا کې یو بېلابېلې مرستې لرو او تاسو سره به یې شریکو. پنا گناہ روانه وی وینه د مظلومو افغانانو ته ارزانه وی وینه د مظلومو افغانانو. ډېره مننه هیوادوالو، غرونه مننه چې زموږ سره همکاري کوئ. موږ هم تر داسې بېوزلو رسوو. تاسو زموږ سره مرسته وکړئ او موږ یې تر دوی رارسوو. تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راځو موږ ته اجازه راکړئ. په پاک او لایزال رب مو سپارو. ښاد آباد خوشحاله او ارامه اوسئ. مظلومو افغانانو ته ارزانه وي